مولا عبدالسلام ضعیف بی بی سی ته 95% طالبان پر ښځو له لګول شویو محدودیتونو سره مخالف دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ کې اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر عبدالسلام ضعیف له بی بی سی سره مرکه کې ویلي چې 95 سلنه طالبان پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره موافق نه دي. ښاغلي ضعیف ویلي دي هغه طالب مشران چې پر ښځو له لګول شوي محدودیتونو سره مخالف دي د طالبانو له مشرتابه سره وخت ناوخته پر دې مسلې خبرې کړي دي او مشورې ورکوي، خو د ښاغلي ضعیف په وینا د طالبانو مشرتابه لا تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. ښاغلي ضعیف د بی بی سی د نړیوالو چارو له مشرې خبریالې لیزا دویسی ته سره مرکه کې د بی بی سی راډیو څلورمه مرکه کې ویلي باوري دی چې اوسني طالبان د نویمې لسیزې له طالبان سره ډیر توپیر لري. عبدالسلام ضعیف دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې وړمه ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر په تازه محدودیتونو کې د بامیان ولایت ملي پارک بند امیر ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. شیخ محمد خالد حنیفي وویل ښځې لا هم حجاب نه مراعاتوي، تر هغې مو چې اصول نه وي ور جوړ کړي بند امیر ته ښځې او زموږ خویندې نشي تللی. عبدالسلام ضعیف د طالبانو اوسني نظام کې کومه رسمي دنده نه لري. هغه د 1990 کلونو د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ کې اسلام آباد کې د دوی سفیر وو او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته یو لنډه موده ګوانتانامو زندان کې بندي وو، په داسې حال کې چې ځینې پر دې ان دي چې اوسنیو طالبانو د نویمې لسیزې له طالبانو سره ډېر توپیر کړی دی، خو ښکاري چې په ځینو برخو کې دوی د همغې لومړنۍ واکمنۍ چلن غوره کړی دی. ښاغلي ضعیف وایي طالبانو ته یې سپارښتنه دا ده چې هر څومره ژر ممکنه وي لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. په دې مرکه کې ښاغلي ضعیف لویدیځ په تېره امریکا تورنه کړه چې د افغانستان د اقتصادي مخ پر زوړ حالات لامل ګرځېدلي او د افغانستان له خلکو سره همکاري نه کوي. عبدالسلام ضعیف نور څه وویل؟ ښاغلي ضعیف وایي د طالبانو استازی نه دی بلکې کابل کې اوسیږي او اوسنی حکومت یې هره کړنه څاري. زه د طالبانو استازی نه یم، زه دلته د حکومت تر څار لاندې یم، دوی زما فعالیتونه څاري چې څه کوم. دا زما لپاره ممکنه نه ده چې د طالبانو غړی شم. خو نوموړي په ورته وخت کې وایي دا ان د طالبانو ان دی، خو وایي طالبان جنګیږي او زه نه جنګیږم. دې زیاتوي باوري یم چې زموږ هیواد اشغال شوی وو، په تېره د امریکایانو له لوري دوی افغانستان کې څه کول، کورونه یې تالاشي کول، خلک یې نیول او وژل، چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ډول سپکاوی وو او دا په هیواد کې وحشیانه کړنه وه. زه دا ټول غندم. کله چې له ښاغلي ضعیف وپوښتل شول چې له ګوانتانامو زندانه تر خوشي کېدو وروسته د ګڼو نورو طالبو خوشي شویو بندیانو په څېر ولې د جګړې ډګر ته ستون نه شو؟ د نوموړي ځواب دا و چې د یو سیاسي څېره و او غوښتل یې ارام ژوند وکړي او په دې شرط له زندانه خوشي شوی و چې کابل کې به اوسیږي او له کابل به نه وځي او له طالبان سره به هیڅ اړیکه نه نیسي او د امریکایانو پر ضد به هیڅ ډول فعالیت نه کوي. دی وایي دا شرطونه یې د خوشي کولو په بدل کې په زور پرې تحمیل شوي، خو یې نه وی منلی نو نه خوشي کېده. زه باوري یم چې افغانستان کې جګړه هیواد کې ستونزې پای ته نه رسوي. زما باور دا دی چې خبرې اترې د خلکو درناوی او د خلکو په ذهنیت پوهېدل یې حل دی. دا شرطونه په زور را باندې عملي شول، راته وویلی شول کو منی یې خوشي بشي او کو دلته ګوانتانامو زندان کې به یې همدا دلیل و چې ما د خوشي کېدو تړون ورسره لاسلیک کړ.